د کووډ-19 ناروغۍ لپاره د حکومت له لوري جوړ شوی سلبستریز روغتون د بې پوله ډاکټرانو لخوا یوه برخه تجهیز او روغتیایي خدماتو وړاندې کولو ته چمتو سو. دا روغتون چې د 18 ورځو په اوږدو کې د افغان حکومت لخوا جوړ سو، د امکاناتو نشتون له کبله تر اوسه ورڅخه ګټه اخیستنه نه وه سوې. نور حال په راپور کې واورئ. د کرونا ویروس ناروغۍ سره د اغیزناکه مبارزې په پاره 3 میاشتې مخکې د افغان حکومت لخوا په هرات ولایت کې یو ځانګړی سلبستریز روغتون په عاجله توګه جوړ سو، خو د امکاناتو او تجهیزاتو نشتون له کبله تر اوسه ورڅخه ګټه اخیستنه نه وه شوې. دا روغتون چې د ډاکټر رازي کووډ-19 روغتون په نامه یادیږي، اوس د بې پوله ډاکټرانو لخوا یوه برخه چې 22 بستره لري تجهیز سوي او کارکوونکي ورته استخدام سوي او سرلسبابه خلکو ته روغتیایي خدمات وړاندې کړي. MSF یا دکتران بدون امرز متحد هست تا خدمات با کیفیت برای افغان هم در افغانستان و در هرات را فراهم کند. در نظر داشت شرایط چالش برانگیز، تلاش زیاده، توسط تمام همکاران حاضر در جمع صورت گرفته تا به این مرحله رسیده. په همدې حال کې د یونیسف ادارې مسؤلین هم وایي د دې روغتون او په ټول افغانستان کې د افغانانو سره هر ډول مرستې ته چمتو دي او هڅه به وکړي چې د کووډ-19 ناروغۍ دا روغتون ښه تجهیز او سمبال کړي. د کرونا ویروس د اپیډمي په دا وخت کې یونیسف د ډاکټر رازي د روغتون 22 بستره تجهیز او فعال کړي چې 40 د نارینه‌و لپاره او 8 د ښځینه‌و لپاره خدمات وړاندې کوي. د هرات والي وایي په کافي اندازه تختونه او ځایونه د کووډ-19 ناروغۍ د درملنې او تجرید لپاره لري او د دې څانګې په تجهیزېدو سره لا برلاسي شوي دي. در اون زمان ما توانایی از این داشتیم که بیمارانی که و به وخامت میرسند در شفاخانه کوید شهیدایی تحت پوشش قرار بدیم. اما یک لحظه که ما دیدیم که بسترهای متعدد هی جور میکنیم این بسترها ضرورت داشت به تجهیزات، به تشکیل تکنسین ها و متخصصین و رسیدگی. شما سرصدایی که زیاد بود گله که از مردم داشتن این بود که خب ما اماکن داشتیم اما اینقدر مجهز نه. د بلې خوا د ولایتي شورا غړي د یونیسف او بې پوله ډاکټرانو څخه غواړي چې د دې روغتون پاتې برخه هم تجهیز کړي تر څو ډیری کسانو ته خدمات وړاندې شي. این که شفاخانه کووید-19 کازرگاه فعلا 30 بستر هست، امیدوار هستیم که نیاز به پر شدن همین 30 بستر هم نباشه، ولی خب در کل دادخواهی زیاد صورت گرفت تا شفاخانه ساخته بشه و تجهیز بشه و این فعلا هم که امروز افتتاح شده به فال نیک میگیریم. امیدوار هستیم که تمام مریضا شفایاب بشن و اصلا نیاز به بستر نشه، ولی در صورتی که تقاضای بیشتر باشه باید ظرفیت در MSF موجود باشه تا بتونن تعداد بسترها تا 100 بستر ان شاء الله افزایش بدن و نیازمندی‌های مردم ان شاء الله مرفوع بسازن. هرات ولایت چې د هیواد په کچه د کرونا ویروس لومړی ټاټوبی بلل کېږي، اوس پکښې تر 4900 ډیر کسان په کرونا ویروس اخته شوي چې له کبله 132 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی.